مولانا رومي صاحب لیکلي دي وایي یو سړی و هغه به ځنګل ته ته هغه به خشاک کو او بازار ته بیا راوړه خرڅاو به مزدوري کوله یو ځل ځنګل ته تللی و یو زمري یې ولید ناستو او په دې خپه کې یې داسې یو خڼ تللی و ازغې تللی و غټ او د دې خپې نه دا وینې روانې وي او د ګرځېدو توان یې ختم شوی و بس مرګ ته پروت ځکه چې وینه ته یو شان روانه وه کمزورې کړې یو دې سړي چې ورته وکتل اوهو دا تکلیف کې دی دې زر زر ورغې او هغه ازغې یې ترې راوویست او څادر ورسره و خپل څادر یې زر زر وسوځو هغې نه یې ایره جوړه کړه هغه ایره یې پټې کړه او هغه پټې یې پرې وله کېښوده او بس ویې تړله وله هغه زمري ته ډېر آرام شو په سبا بیا ځنګل ته راغی بله پټۍ وله ولګوله بله ورځ راغی بله پټۍ وله ولګوله رو 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 هغه زمری ښه شو د الله مخلوق سره احسان وکړه ښېګړه یې وکړه هغه زمری بیا به داسې راته او د ده د خپو کې به یې دا سر داسې وخه چې زه ستا غلام یم تا خو زما ژوند بچ کړی دی نو ډېر هغه سره یې مینه او محبت کو کله چې به داسې ځنګل کې د غره کې په ده باندې باران راغی نو د هغه زمري چې کوم غار و نو هغه سړی به هغه غار کې کېناست د باران نه به یې ځان پناه کړ یا به یې هلته دمه وکړه ډېر د دواړو مینه محبت او کله چې د هغه زمري خپه ښه شوه نو بیا چې ده به پڼ را پسرو نو دا زمري به ورغې ورته به ودرېد اشاره باندې به یې ورته ووایي چې دا زما د پاسه راکېږده نو هغه پڼ به یې د هغه د پاسه کېښود او کلي پورې به یې راورسو زمري به بیا ځنګل له لاړ دا احسان او ښېګړه د هغې هغه بدله یې ورکوله چې تا زما ژوند بد کړی زه تا سره احسان او ښېګړه یو څو ورځې دا سړی رانغی ځنګل ته خشاک له رانغی زمري محسوس کړه چې یاره څه چل دی نو را روان شو د ځنګل نه د سړي بیمار پرسی له تپوس له راغی نو په دروازه کې ناستو دغه سړي بچیو یا څوک راووتل سړي ته یې ویل چې هغه زمري خو راغلی دی او په کوڅه کې ناست ورته یې ویل دا دروازه ورته کولاو کړي نو دروازه یې ورته کولاو کړه هغه سړي له راغی او داسې سر یې ورته وو او د هغه بیمار پرسي په خپله ژبه کې وکړه تعزیت یې ورته وکړ ناستو ورسره کمره کې د دې زمري د خولې نه داسې بدبویي ځي هر ځناور نه ځي خو د دې زمري چې دی نو د ده د خولې نه ډېره بدبویي ځي نو د سړي ته ډېره محسوسه شوه دا بدبویي نو د زمري ته وایي دا خوله لږه اخوا که د دې خولې نه دې بوی ځي هغه ورته وایي ښه بس مخ یې اخوا که بس بیا یې رخصت واغېسته او لاړ ځنګل ته مولانا رومي صاحب لیکلي دي وایي چې کله دا سړی ځنګل ته راغی خشاک له نو وایي دې زمري ورته په زبان حال سره ووایي چې دا تبر راواخله او دا زما دا سر پې اوه یو غزار په دې تبر باندې راکړه ورته وایي دا ته څه کوې څه وې ولې داسې کوې وی نه داسې وکړه دا تبر راواله او زما دې سر لیره وبروه نه قلارېد هغه سړي م وایي چې یاره څه چل به وي نو دې سر کې به یې څه خاره ښي یا به څه وایي نو چې دا تبر وله راوبرو نو وایي دا تبر یې وله راوبرو هغې سره زخمي شو بیا دا سړی ته لاړ ورځ دوه درې پس دې سړي ته تپوس وکړ وی هغه سر دې ښه شوي دي ګزاره کړې ده خو دې صخره باندې زخمي کړ نو وایي دې زمري ورته وایي چې او هغه ستا د تبر زخم ښه شو خو هغه ستا د ژبې زخم چې دی که نه هغه نوسم په زړه دی هغه ښه نه دی د اخر ورځې نه هغه سړي اوفو دا خو د ماته ډېره د عبرت خبره وکړه د عربي یو شاعر دی هغه وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان
د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې زخم دا نه جوړیږي چې چا سره د زیات په خولې باندې چاته د سپکه سپوره وویله چاته د کنځل وکړل چاته د بد ووی دا به ټول عمر د هغه په زړه باندې یو زخم د دې وجې نه دا حدیث ما بیان که پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي دی هغه فرمایي وایي چې سار شي نو د انسان دا ټول اعضا دا د دې ژبې نه مطالبه کوي درخواست ورته کوي منت ورته کوي چې ای ژبې ته صحیح شه او که ته صحیح شوې نو موږ به ټول محفوظ شو او که ته سمه نه شوې نو ګورې ته خو غر کې موږ هم در سره غر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه به دا ژبه داسې ونیوه او زور به یې وله ورکوي ای ژبې ستا د لاسه زه به جهنم ته ځم ستا د لاسه به زه معذب کېږم او دا د یو صحابي عمل نه دی اکثرو صحابو هغوی به دقه چل کو د ژبې له به یې زورونه ورکول او یې ژبې ته سمه شه لقمان حکیم صاحب غلام مالک ورته وي دا چیلې واله او دا حلال که او په دې کې چې کوم بهترین اعضا دي هغه ماله راوړه حلال یې زړه او ژبه دی وله راوړل وي دا بهترین اعضا د دي ډېره یو څو ورځې پسې وله بیا چیلې ورکوي دا چیلې حلال که او دې کې چې کوم بدترین اعضا دي هغه راوړه بیا زړه او ژبه یې راغشتي و هغې وله راوړل نو وی بهترین هم دا دي او بدترین هم دا دي وی او دا بهترین هم دي او دا بهترین هم دي او دا زما د پیغمبر وینا ده زما پیغمبر وی چې د انسان په بدن کې یو ټوټه ده اذا صلحت صلحت جسد كله واذا فسدت فسدت جسد كله الا وهي القلب په دې زړه کې یو ټوټه ده او چې دغه ټوټه صالح وي ټول بدن صالح دی او چې دغه فاسد شي دا ټول بدن فاسد ده او دغه سي ژبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژبې متعلق ډېر احادیث راغلي دي چې تاسو د ژبې ډېر زیات خیال ساتئ په دې باندې غیبت مه کوئ په دې باندې کنځل مه کوئ په دې باندې بد رد مه وایئ فرید بابا گن شکر هغه وایي که نه فریده خوله چپه بهتري ده څونه سړی چپ وي د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو ډېره قیمتي خبره لیکلې ده هغه وایي یو سړی ناپېژنګلو مجلس ته راغی پېژنې نه اوس یو سړی ناشنا راغی نو هغه سره پته نه لګي چې دا قابل سړی دی دا نالایقه سړی دی دا ست طبیعت والا سړی دی تی پیژنې نه نو د هغه د پیژنګلو دپاره چې یاره تی وپېژنې چې دا سړی هوښیار دی او که قمقل دی نو وایي ته وګوره چې دې مجلس ته رادن نه شي دا ډېره د سوچ خبره ده د هوښیارۍ خبره ده وایي کوم سړی چې مجلس ته رادن نه شو او دی کله داسې ګوري کله داسې ګوري کله داسې ګوري بس ته پوه شه چې دا غټ بې وقوف دی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي دا ډېر بې وقوف سړی دی او وایي کوم سړی چې مجلس ته رادن نه شو او بس په خبرې شروع کړه لګیاو ګړه 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 خبرې کوي لګیا دی کوم سړی چې ډېرې خبرې کوي مجلس کې ډېرې زیاتې خبرې کوي بس ته پوه شه چې د ده نه غټ بې وقوف بل نشته دا د هوښیارانو خبرې دي دا د عمر ابن عبدالعزیز د هغه تجربه ده چې کوم سړی مجلس ته راغی او دی داسې بره بره ګوري کله یو ځای ته او کله بل ځای ته ته پوه شه چې دا قمقل دی او چې خبرې ډېرې کوي نو پوه شه چې دا قمقل او بې وقوف سړی دی تجربې سره دا ثابته خبره عزتمندو خبره مې دا راغشتې وه چې کمې خبرې دا د انسان حفاظت کوي د انسان عزت محفوظ ساتي ژبه د ژبې حفاظت کول پکار دي چې په دې ژبه باندې کنځل ونه شي غیبت ونه شي دروغ ونه ویل شي د پیغمبر او د خدای خلاف استعمال نشي د دې حفاظت وکړو
ان شاء الله که دا جبه محفوظ شوه نو دا نور اعضا به محفوظ شي او که جبه خرابه وه ټول اعضا خراب دي بیا به سترګې هم غلط استعمالیږي غوږونه به هم غلط استعمالیږي لاس پې به هم غلط استعمالیږي یو سړی وایي چې زه په ځان پرده اچوم نو دقه پرده ده چې خاموشي چې څونه خاموشي پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی هغه وایي د پیغمبر علیه السلام مجلس کې به ډېره خاموشي وه وایي اول کې د صحابه به ډېرې خبرې کولې پیغمبر علیه السلام به بالکل خاموش ناستو وایي چې ته یو خبره به داسې وشوه نو پیغمبر علیه السلام به ورته وکتل او موسکې به شو بس نور به یې څه نه وي پیغمبر علیه السلام به بالکل خبرې مجلس کې نه کول او یو حدیث تاسو ټولو اورېدلی دی وایي د پیغمبر علیه السلام مجلس په داسې و وایي چې تا به پې څادر واچو نو یو مرغۍ به راله کېناسته چې دا جوړې څه پراته دي دا انسانان نه دي یعنی دونه خاموشي به وه آرام سره به ناستو چې هغې کې مرغۍ به هم پې دوکه کېده د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړی دی وی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې هر سار چې سبا شي نو د دې انسان دا ټول اعضا دا د ژبې ته مینت او زاری کوي چې د خدای دپاره ته سمه شي او که ته سمه شوې نو موږ به محفوظ پاتې شو او که ته خرابه وي او ښه نه استعمالېدې نو ګورې ته خو باسې هم ډوبېږي خو موږ به هم ځان سره ډوب کړي نو ای جبې د خدای دپاره ته سمه شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث دی دا ما چې کم تلاوت که چې بهترین مسلمان هغه دی د یو مسلمان د ښه صفت په ده کې دا دی چې دی به لا یعنی کارونه او لا یعنی خبرې نه کوي فضول مونږ ورته فضول وایو لا یعنی چې هغې هېڅ فایده نه وي خپل وخت ضایع کول لا یعنی کارونه د مسلمان وخت ډیر قیمتي دی الله په ټولو نعمتونو کې بهتر نعمت دته ورکړی دی دا وخت که دا وخت وي خو دی پکې مونځ وکړي که دا وخت وي نو روژه به ونیسي که دا وخت وي نو دی به ذکر و اذکار وکړي که دا وخت ورسره ني نو هېڅ هم نشته دا لوی نعمت دی چې الله مونږ له راکړی دی اوس دغه نعمت دا دغلته کښېنه پیتاوي ته او کله چې دی نو یو غیبت کوه او کله د بل غیبت کوه کله یو سپکه وایه او کله د بل سپکه وایه په دې خبرو باندې دا وخت ضایع شي یا زمونږ نوجوانان ټول ورځ د سهار نه ماښامه پورې موبایلو ته پراته وي نه د قرآن تلاوت شته نه مونځ شته نه ذکر و اذکار شته نه تعلیم او سبق شته هېڅ نشته بس موبایل دی او موبایل دی او موبایل دا لا یعنی کارونه دي لا یعنی کارونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا مسلمان سره نه ښایي دا د مسلمان شان نه دی پخوانو بزرگانو نیکانو صالحانو د هغوی نه چې بچته داسې معمولی لا یعنی کار وشو یا لا یعنی خبره به ترې وشوه اوهو په هغې به یې ځان له سزا ورکوله په دې تابعیانو کې یو نیک سړی تیر شوی دی مالک ابن زیغم رحمه الله هغه فرمایي وایي مونږ کره حضرت رباح رحمه الله راغی دا هم تابعي دی ډېر نیک عالم دی ډېر بزرګ دی نو ایمان یې د پلار تپوس وکړه چې پلار دی کور دی وایي ما ورته وی چې وده دی نو هغه ټیم داسې مازدیګری و نو وایي حضرت رباح وی چې دا هم د خوب ټیم دی دا کوم ټیم دی د خوب وی بس روان شو او لاړ وی ما وی چې یاره دا خو مې ورته خو نه وي ورګه
چې دی را واپس کم چې دا پلار به ورته ویم چې راپا بیسوم د خوب ټیم نه دی راپا بیسوم دله اوس وایي زه د پسې روان شوم وایي دی ډېر تیز تیز روان و لاړ مقبرې ته ورسېد او مقبره کې اوس لګیا دی او ځان سره دام څه د خوب ټیم دی دام څه د خوب ټیم دی دام څه د خوب ټیم دی او ځان سره لګیا دی او ځان ملامته کوي چې ستا کار څه دی دې خبرې سره یو سړی دی هغه به ماسپښین ودو کېږي یو سړی دی هغه مازدیګر ودو کېږي یو سړی به ستړی ستومان وي هغه ته به غرمه کې ټیم نه میلاو شوي د شپې به ټیم نه میلاو شوي دغه ټیم کې به ودې شوي او ستا دې خبرې سره څه کار او تا دا خبره کوله چې یاره دا هم دا د خوب ټیم دی په دې خبره ځان ملامته کو او بیا ووایي خپل ځان ته ای نفسه په دې خبره به زه تاله یو کال سزا در کوم او سزا به ستا دی چې یو کال په دې نرمه ځمکه دې ملاستې ته نه پرېږدم خوب ته نه پرېږدم غرض دا دی چې کټ او بستره خو پرېږده په دې نرمه ځمکه هم نه په سخت ځای کې به زه تاله سزا در کوم چې تا زه ودردوم چې تا ولې دا خبره کړې ده چې تا زه بیمار کم دا سزا ځان له ورکول دا لا یعنی خبرو باندې لا یعنی کارونو باندې هغوی به ځان له سزا ورکوله چې دا ولې مې داسې کړي حسن ابن سنان رحمه الله دا یو عالم دی حسن ابن سنان یو ځل داسې په یو لار تېرېده هلته یو کور جوړ شوی و د مخکې نولي دی نو بس د ده د خولې نه وخته ای دا خو هلکه دا مکان خو دلته نو مخکې دا کور خو دلته نو دا خو اوس نو چې لږ مخکې لاړه نو سوچ یې راغی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی کورو یا نو دا خو داسې فضول خبره وکړه څه دې ته ضرورت سو چې دا کور خو مخکې دلته نو او کنه دا خدای ځمکه ده یو کور به یو ځای کې وي به سبا به هغه ځای آباد شوي هغه به هغې ستا دې خبرې سره څه کار نو په ځان باندې یې جرمانه ولګوله چې دا خبره لا یعنی تا وکړه اوس په ای بدنه ای نفسه یو کال به روجي نیسي یو کال یې روجي ونیوې بیا په دغې خبره دا دغه خلکو او یو زمونږ یوه خبره هغه د مطلب نشته سار نه ماښامه پورې بس کله یوه نخره او کله بله نخره کله یو څه وایو کله بل څه وایو شروع یو زمونږ د خبرې اړو څه مقصد نه وي نه دا نیکان او صالحان خلکو دوی به ځان له بیا سزا ورکوله چې دا کار دا لا یعنی دا فضول کار ما ولې کړی دی دا فضول خبره ما ولې کړې ده په دې بیا ځان له سزا ورکوله انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم خاص دی هغه فرمای وی یو ځل لقمان حکیم صاحب دا لقمان حکیم صاحب چې نو دا د داود علیه السلام د زمانې سړی و نو داود علیه السلام لراغه نو داود علیه السلام لګیاو دا هغه کار دا هغه به ټوکرې د میزري نه جوړولې او هغه به خرڅولې او خپل معاش یې پې کو نو وی لقمان حکیم صاحب زړه کې دا رالل چې زه ترې تپوس کومه چې دا څه کې خو لقمان حکیم صاحب هوښیار سړی و دا خبره خو یې زړه کې راله خو په خولې یې رانه وسته ځکه چې اوس په خولې څه ضرورت دی یو سړی یو کار کوي او ته ورته وایې څه کې نو دا څونه فضول خبره ده ته ورته ګورې نه خدای سترګې درکړي دې څه کوي دا مولوي صاحب په منبر ناست دی نو دې څه کوي خو واعظ کوي لګیا دی تقریر کوي که نه اوس د ده نه څه له تپوس کې دي هوښیارانو لیکلي دي کتابونو کې د ژوند اصول او طریقې یې ښودلي دي نو هغې کې یو دا طریقه لیکلې ده وایي تا چېرته روان یې لکه بعضې خلک ګاډي کې ناست دي روان لکه مثلا پنډۍ ته روان دي یاره دا چې مونږ ورزونو دا کم ځای دی اوس دې خبرې ته ضرورت څه دی کم ځای دی
دا خو ته روان یې هغه ځای ته، هغه به په خپلو سترګو وویني چې دا دغسې ځای دی. اوس ته دې ځای نه روان یې، عمرې له روان یې، ورته وایې چې یاره دا مکه مکرمه دا بیت الله شریف به څنګه او دا حجر اسود به څنګه او دا پیغمبر علیه السلام روزه به څنګه. اوس تپوسونه کې ولې تپوس کې؟ ته خو روان یې، اوس به لاړ شي او په خپلو سترګو باندې به وویني. نو وایي دا تپوسونه مه کوئ. نو لقمان حکیم صاحب تپوس ونه کړه چې ته څه کې، خو زړه کې رالل. لږ ساعت چې تیر شو نه ریشه هغه زغرې جوړولې په هغه ټیم کې، زغرې دا د اوسپنې به داود علیه السلام زغرې جوړولې. نو چې زغرې تیاره کړه نو راپاڅېده او هغه زغرې داسې واچوله. لقمان حکیم صاحب ته وایي دا جنگي جامې دي، دا خلک چې جنگ کوي نو دا بیا اچي نو توره پې اثر نه کوي. لقمان حکیم صاحب شکرونه وویستل چې شکر یې تپوس مې نه دی کړی. هغه په خپله ووی که نه چې دا زغره ده او دا خلک جنگ کې اچي. نو دا لا یعنی خبرې، فضول خبرې، د دې نه مونږ شریعت منې کړي یو. لقمان حکیم صاحب نه چا تپوس وکړو وی تعالی خدای پاک دا لوی مقام په څه درکړی دی چې ته خدای پاک ستا ذکر قرآن کې کړی دی، ته نه پیغمبرې نه یو داسې هغه سړی او ستا ذکر خدای پاک ستا په نوم باندې یو صورت راغلی دی او تعالی خدای ډېره لویه پوهه او مقام درکړی دی، دی په څه درکړی دی؟ نو یوه خبره یې پکې دام کړې وه، وی زه فضول خبرې نه کوم، خاموش اوسېږم، زما دا خاموشي ده که نه، وی دا ډېر لوی کمال، دا انسان کمال ته رسوي. چپ خوله وی خاموشي هوښیارانو لیکلي دي، وی دا د یو سړي د علم زینت دی. یو سړي علم کړی پوهه، هر سړی عالم دی، څه ناڅه عالم دی، نو وی دا خاموشي د ده زینت دی، ښایست دی. ځکه چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي نو خولې نه غلطه خبره وځي نو خامخا به ګډې وډې وایي، بیا خلک به پوه شي چې دا غلطه خبره کوي نو ښکاره به شي. او وایي دا خاموشي چې ده دا زیور دی، کالی دی، دا زینت دی بغیر کالو، دا زینت دی بغیر کالو، او دا بغیر دیوال نه قلا ده. خاموشي چې ده که نه دیوال نشته او قلا او مضبوطه قلا ده، بس چې ته خاموش یې ته به محفوظ یې، ستا علم به محفوظ وي، ستا عزت به محفوظ وي، ستا احترام به محفوظ وي، خلکو په نظر کې به ته ډېر دروند یې، خو چې خاموش او بیا لا یعنی خبرې او فضول خبرې. نو خاموشي دا ډېر ښه شی دی. د ژبې استعمال خو وکړو، د سترګو استعمال خو وکړو، د اعضاو استعمال خو وکړو، انشاءالله دغه کې کامیابي ده. په دې لږو خبرو دی الله مالم توفیق را د عمل توفیق راکړي او الله دې په تاسو لمدار. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. زمونږ مردگان دی الله وبخي، بیمارانو ته دی الله شفا ورکړي. حاضر جمع کې د چا څه شرعي حاجات دي ټول شرعي حاجات دي الله زمونږ پوره وګرځوي. الله دې زمونږ دنیا هم ښه کړي، الله دې زمونږ آخرت هم ښه کړي. صلی الله تعالی. سنت کوي خدای.